او علی نامه د خدای د علی نوم دی د علی وهو العلی العظیم. خدای په خپل نامه چې کم دی نو کې خو دی. شیر خدا د دې 19 رمضان نه مخکې کله به د امام حسن علیه السلام د کور نه خوراک کو، کله به د امام حسین علیه السلام د کور نه خوراک کو، او د 3 نونو نه به زیات نه اخیستل. هغې به ورته بابا لږ وایي نه زما د رب سره میلاوېدل دي چې بالکل صفا لاړ شم، لہذا ځکه دا 3 نونی چې کوم دی نو عالم نو څو ورځو د روژې چې کوم دی نو په 3 نونو باندې چې کوم دی نو افطار کړي ده، او بیا سحر د 19 رمضان په سحر باندې چې کله دیو د کور را بهر کېدل او غیر چاپیره ټولو ته وکتل، یو څو مرغابۍ ساتلې وې، هغې مرغابو را منډه کړه او د شیر خدا لمن یې ونیوله او دې طرف ته به یې راښکاودو. نو کوره خلکو وې چې دا مرغابۍ نن دا څه عمل کوي چې شیر خدا ستا لمن یې نیولې ده او تا ته وایي چې یاره بهر مه وځه. هغه ورته وویل دیو له الله دا علم ورکړی چې زما بچي به یتیمان شي، اوس دا زما اخرنۍ ورځ ده. او بیا چې کله ووتو 3 کسان د دیو شهادت ته ولاړو، د 2 برې رانغې. دا کم بدبخته چې دی وایي زه په جومات کې خلک ودوله او ما هم په ودو کې ځان واچو. شیر خدا راغی زما سر ته سړی پاسه مونځ وکړه، بلې زما خپو ته هغو ته یې پاسه مونځ وکړه. ما له یې ګوتې رانهوړې چې ګنې تو ما سترګې پټې کړې وې د کس ته، ما له یې ګوتې رانهوړې او په مونځ باندې ودرېدو. کله چې په مونځ باندې ودرېدو او دې اخرنۍ دې او یو سجدې له لاړ، نو ما وی چې د دې سجدې نه سر راچوت کړي نو ګزار به پې کوم. نو د سجدې مبارکې نه چې سر راچوت کړو، دې ظالم په ککری ورله ګزار وکړو. او هغه ځای چې هغه عمر بن عبدود کافر په توره باندې لګېدلی او بیا معجزتن علی علیه السلام بچ شوی، نو دویم غزار چې وی ما په هغو باندې وکړو، نو کپری مبارکه یې وچاودله، مضغو ته یې توره دغه شوله. ای ظالمه دا خو هغه سر دی چې دا خو د نبي علیه السلام په مینه کې زخمی شوی دی، د باندې خو هغه زخمونه پراتو دي ای ظالمه. او وی چې کله ما بې ګزار دغه وکړو نو آواز یې وکړو فستو برب الکعبه، زما دې د کعبې په رب قسمي زه کامیاب شو. فستو برب الکعبه، زما دې د کعبې په رب باندې قسمي زه کامیاب شو. او بیا چې کوم دی نو سړی ونیولی شو، آواز کوي څو پورې زه حیات یم چې کم رزق مال راکوئ هغه رزق به دله ورکوئ، که زه جوړ شوم زه به ورسره خپله خبره کوم، خو بالفرض زه لاړم څو ګزاره چې په ما باندې کړي هغه همره ګزار به پې کوئ، زیاتي ګزار به ورله نه ورکوئ. دا هغه عظیمه هستي، دا د دین هغه ستن، دا د نبی علیه السلام د سترګو تور، دا د نبی علیه السلام د زړه ټکور. ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم به اکثر چې کوم دی نو یو وخت کې خوراک کو، یا الله وایي هغه کس راولې چې ستا ډېر خوښي چې زما سره دا خوراک په شریکه باندې وکړي. نو حضرت علی کرم الله وجه الکریم راغی. سبحان الله. نو ډېرې داسې خبرې دي چې الله تبارک وتعالی او بل د خلفاو سره هم دا خبره وه چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه له یو کافر راغی او یو وډوکی یې راغستی دی او ورته وایي تاسو چې وایي په دې عذاب دی دا خو زما لاس نه سیزي، دا څنګه چلی تاسو عذاب؟ عثمان غنی رضی الله تعالی عنه شیر خدا چې هغې رالل
وایي څه خبره ده وایي دی وایي چې یاره دا ډوکې دی او تاسو وایي چې په دې عذاب دی او زما لاس نه سیږي پخوا به دا تیلي ماچس چې نه نو دا بکرې چخماق دی که څه ورته وایي هغه به د یو بل سره وجنګ او د هغې نه به اور راوت دوه بکرې هغه یې راوړې هغې کس ته وایي دا په لاس کې ونیسه چې ونیوې یو بل یې راوتله او د هغې نه یو شغله وختله چې وختله وایي دا پکې شته که نه اور پکې دننه پروت دی که نه خو ستا لاس سیزي نو هغه وایي عثمان غني رضی الله تعالی وایي لولا علي لهلک عثمان که علي نه وی نو عثمان به هلاک شوی و ځکه چې اخرنۍ فیصله به راتله د علم یاره کو د شجاعتي ځکه چې د خیبر قلعه چا نه شوه فتح کولی ډېر لوی لوی اکابر واپس روتمبېدل حضور په وجد کې راځي وایي سبا به زه جنډه هغې چاله ورکوم هغې چاله چې د خدای هغه خوښ دی او زما هغه خوښ دی او مونږ د هغه خپل رب وزي خوښ یم هر صحابي دا تمنا لره چې زما خدای خوښ دی زما رسول ځکه نبي علیه السلام به د هر صحابي سره هغه ادا کوله چې هغه ادا به هر صحابي په زړه کې به دا و چې زه د ټول نه زیات خوښ یم خو چې سحر شو نو شعر د خدای وګوره دا کار د هغه دی دا کارونه د هغه نو هغې چې کوم دی نو د هغې په لاس هغه جنډه خو وایي دغې مرحب ته مور ویلي دې مرحب ته وایي مور ویلي چې بچې جنګېږه طاقت تر پکې دی خو که مخې له د حیدر کرار راغې نو ګورې ځان بساتې بیا بچ کېدی نه شي نو تاسې چې د هغوی ذکر په صحیفو کې او په تورات او په انجیل کې په هر یو کتاب کې د هغوی په مختلفو نومونو سره ذکر شوی دی او مولای کائنات په ورته پې ګوته کېښوده وایي دا زما نوم دی په دې وخت کې دا نوم ماته ویلی شوی دا زما نوم دی په دې وخت کې دا نوم ماته ویلی شوی او علي نامه د خدای د علي نوم دی د علي وهو العلي العظیم خدای په خپله نامه چې کوم دی نو کېښودی نو داسې الله تبارک وتعالی یو عظیم هستي الله تعالی دې ورسره زمونږ مینه محبت نصیب کړي ځکه چې د علم ښار ته ننوتل په دروازه کېږي او چې څو د دروازې تعلق د یو انسان په زړه کې نه وي د علم د دروازې تعلق د انسان په زړه کې نه وي نو د ښار خو دې دغه ونه کړي سوچ ونه کړي دې به تعلق د دروازې سره ساتي د علم د دروازې سره ساتي نو دغه د دوبه عرفان کېږي او دې به مخکې ښار د علم ته ننوځي الله تعالی دې موږ له په دې لږو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي